السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه کولی شئ تاسې لوګو جوړه کړئ؟ د لوګو په اړه دا دویم درس دی. لکه موږ دویمه لوګو جوړوو، د لوګو جوړولو لپاره تاسې باید موږ تکرارا تعقیب کړئ. سو هر ډول لوګو د جوړولو طریقه تاسې زده کړئ. او موږ نن لوګو جوړوو، تاسو ته به یې هم در سره ښایو. او مخکې له هغې چې ویډیو باندې شروع وکړو، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. موږ ته په 4 میاشتو کې او 1000 فالوور ټارګټ راکول شوی دی چې سخته چې پوره یې که کوم پوره نه کړو، بیا شاید موږ خپل یوټیوب چینل ختم کوو. زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ، د ټلګرام ګروپ هم در سره جوین کړئ. د دواړو لینک لاندې په ډسکرپشن کې پروت دی. راځئ په ویډیو باندې شروع کوو. ښه نو لوګو څنګه جوړیږي؟ یو څه بیلګې درته ښایو. مثلا دغه لوګو ده زموږ خپله لوګو ده، د الحسیني عمر الحسیني په نوم. دغه هم زموږ لوګو ده. کرو دغه هم کرو د عمر الحسیني په نوم. یا دغه لوګو شوه چې شیخ زید ورځپاڼه شوه، یا دغه لوګو شوه عبدالقدوس شوه، یا دغه لوګو الحسیني زموږ زړه لوګو ده په انګلیش کې چې کومه وه. دغه لوګو شوه الانقیاد چې کوم یوټیوب چینل دی هغې لپاره موږ جوړه کړې وه. داسې نورې ډېرې لوګوګانې دي چې موږ جوړې کړې وې. دا مو یو څه د بېلګې په ډول درته وښول. د افغان غږ یوټیوب چینل دی، هغې ته به نن لوګو جوړوو چې څنګه لوګو ورته پکار ده. او دغه یو لوګو ده چې موږ ورته جوړه کړې هم وه. هڅه کوو څو یو بله لوګو هم ورته جوړه کړو چې په څه ډول جوړیږي. هڅه به وکړو څو دغه لوګو هم درته وښیو چې څنګه موږ دا جوړه کړې وه، او چې نوي لوګو ورته جوړوو هغه ورته څنګه جوړوو. تاسې به څه وکړئ، لومړي سر کې به تاسې لاړ شئ ګوګل ته. ګوګل کې به تاسې سرچ کړئ وایس، دغه وایس لوګو وینئ. ځکه چې زموږ کار څه سره دی، د غږیز چې کومه لوګو ده، یعنې افغان غږ. دغه خو د غږ خبره ده، غږ ته په انګلیش کې وایس وایي. یعنې موږ وایس سرچ کړو چې دغه ټول د وایس د لوګو سټایلونه دي چې هر سټایل پکې ستاسو خوښ وو هغه ځان ته انتخابولی شئ. مثلا که ستاسو دغه سټایل خوښ وو، دغه انتخابولی شئ، دغه ځان ته انتخابولی شئ. له دغې نه په دغه کې تاسو نور ایډیټ کولی شئ، رنګ ورکوئ، بل څه هم پکې خوښ هغه ورکوئ، هر شی بیا پکې تاسې خپله کولی شئ. موږ وختي دلته یو لوګو ولید، هغه ډېره په زړه پورې وه دغه، بلکې دغه هم ښه ده، یعنې ګزاره کوي. که دغه لوګو هم تاسو غواړئ د لیکل تاسو ورانولی شئ. دغه طریقه به اوس موږ درته ښایو. دغه ټول هغه څه دي چې تاسو کولی شئ له دغه ځای نه د ځان ته د لوګو مطابق یو دغه ځان ته ډاونلوډ کړئ انځور. سو تاسو به هغې باندې کار وکئ او ځان ته ترې لوګو جوړه کړئ. فرض که موږ اوس یو انځور انتخابوو، سو موږ به هغې باندې کار وکړو او له هغې نه موږ لوګو جوړه کړو. فرض که دغه انځور انتخابوو، دغه موږ ځان سره ډاونلوډ کوو. لاندې نور هم ښایسته ښایسته نو ډېر ډوله لوګوګانې درته پکې راځي. موږ غواړو زموږ لوګو دی دغسې شکل ولري. نو څه به کوو، دا داسې کلک ونیسئ. زما موبایل کې د موبایل د ګوګل نه د انځور د سیو کولو طریقه دغه ده. ستاسو موبایل کې چې هره طریقه یې په خپله طریقه یې سیو کړئ. کلک مې ونیو، ورته دغه راغلل، سیو اس ایمیج مې ووهل، او وروستو له هغې لاړم اوپن مې ووهل، او وټساپ کې مې ولیږلو، یو چا ته مې ولیږلو، دغه شو. او بیا مې له وټساپ نه دغه ډاونلوډ کړو. څنګه ومې وهلو انځور او سیو، دا انځور ما سره دلته راغلو. تاسو دا وینئ. ښه، چې دا دلته راغلو، زه به اوس څه کوم، له دغه ځای نه به دغه شیر کړم. چېرته به یې شیر کړم؟ یعنې شیر دغه ځای دی، شیر مې ووهلو، پکسارټ ته مې یوړو. پکسارټ ته چې کله دی شیر شو، دې سر ته چې راشئ، دغه چې کوم دی ډرایو د برش نشان چې دی، دې کې ډرایو بیا ووهئ. چې دا مو ووهل، تاسې به له دغه ځای نه تور رنګ راواخلئ، تور رنګ ته راشئ. تور رنګ مو راواخیستو، ټیک نشان مو ووهلو، دغه ځای باید دغه لیکل مونږ ختم کړو. د لیکلو ته تور رنګ ورکړئ ختم شي. تاسو ولیدل لیکل ختم شول دلته، او دلته هم لیکل مونږ غواړو ختم کړو. لیکل ختم شول، تاسو ولیدل. اوس به څه وکړم، ټیک نشان به ووهم. ټیک نشان مې ووهلو، لیکل بالکل ختم شول. تاسو ولیدل لیکل بالکل ختم شول. اوس به څه کوم، سیو ایمیج، دغه چې کوم انځور دی دا به ځان سره حفظ کړم. دغه ځای به ووهم، انځور به څه شي، حفظ شي. تاسو ولیدو موږ سره انځور حفظ شو. اوس راځو دغه دی دا انځور، صبر، دغه ځای نه وځم. موږ سره انځورونو کې دغه انځور راغلو، دغه دی موږ سره حفظ شو، ساده را سره حفظ شو چې هیڅ کوم رنګ څه پکې نشته. اوس به له دغه ځای نه بیا شیر کو، بلکې له دغه ځای نه به نه شیر کوو، له دغه ځای نه وځئ، له انځورونو نه پکسل اپ ته داخل شئ. پکسل اپ ته زه داخل شوم، تاسو وینئ. پکسل اپ کې غواړم بیکګراوند یې
فعلا بیک ګراوند زه تور ورکوم، وروسته بیا موږ دې سره ګورو. لیکل به راسره ته یو څه لیکلو فعلا اړتیا نشته. موږ به راواخلو انځور. انځور له دغه ځای نه راخیستل کېږي پکسل اپ کې، دغه ځای مې ووهلو، دغه دی انځور له دغه ځای نه راخیستل کېږي، دا مې ووهلو او راغلم دا انځور مې انتخاب کړو. وینئ دا مې انتخاب کړو او دلته مې ټیک نشان ووهلو، انځور مې غټ کړو. اوس انځور د لیکلو د پاسه شو، زه غواړم لیکل رابره کړم، انځور لاندې کړم. څه به کوم؟ دغه ځای به ووهم او انځور به کلک ونیسم، لاندې به یې بوځم، لیکل به پرې رابره شي او دغه ځای ووهم ختم شي. اوس لیکل دلته دی خو موږ ته نه ښکاري، دا داسې وینئ دغه لیکل دي. اوس موږ غواړو دغه ځای کې موږ ولیکو افغان غږ. افغان غږ، غږ په ځای به موږ څه ولیکو؟ غز. ځکه چې که موږ غږ ولیکو دغه ګاپ بیا به څه کېږي هلته دوی پښتو نه قبلوي، بیا به دغه ګاپ غلط راځي. موږ به فعلا ز ولیکو. اوکې اوکې مې ووهل. اوس راځم لیکل خو دغه دی د لیکلو اپشن. لیکلو کې چې کله ایډیټ کوئ بیا به دغه ځای ووهئ، دا د لیکلو اپشن دی. دی خو راشئ دغه ځای ته فونټونه دغه دي، دلته به داسې یو فونټ ورته انتخاب کړئ. ما ورته دغه فونټ انتخاب کړو. فونټ مې انتخاب کړو، ټیک نشان مې ووهلو، رنګ یې سپین دی، زه غواړم زیړ رنګ ورکړم. زیړ رنګ به ښه وښکاري. کلر دغه دی، کلر مې ووهلو، زیړ رنګ دغه هم دی خو غواړم بالکل دغه شان زیړ رنګ ورکړم لکه څنګه چې په دې کې دی. ښه رنګ ورکومه، دغه دی کلر مې ووهلو، یا به دغه ځای ووهم، لکه درته رابره کړم دغه ځای، دا به ووهئ یا به دغه ځای ووهئ. چې وموهل دلته بیا دغه انځور انتخاب کړئ. انځور مې چې دلته انتخاب کړو دغه ځای باندې په دې زیړو لیکلو باندې کټسر کېږدئ، تاسو ته به زیړ رنګ انتخاب شي، تاسو دا وینئ چې انتخاب شو. ټیک نشان ووهئ، دلته اوکې ووهئ، ستاسو د لیکل رنګ به بالکل هماغه شان زیړ شي. دغه لږ داسې کوږ کړئ او دلته یې وړوکی کړئ. ومولیدو افغان غږ دلته خو شو. همدغه لیکل د لاندې انځور که تاسو وینئ لږ کوږ دی، دې څنګ ته دی، غواړم دا بالکل په مابین کې کوم څه به کوم، د انځور دغه ځای دغه دی، دغه ځای به ووهم، لږ به دې څنګ ته راشم، دغه به ووهم، مابین کې مې بالکل په مابین کې مې کړو. اوس به دغه انځور زه تاله کړم څو په دې کې موږ نه نور ایډیټ ونه شي. انځور مې دلته خره کړو، بېرته واپس راړمه. د افغان غږ ځای هم بدلول اوس غواړي چې بدل شو. دا خو شو. اوس د غږ اوس دا غز دی که نه، دا به اوس مونږ کاپي کو. چېرته کاپي کېږي؟ د لیکلو کې چې کله ایډیټ کوئ د ای به ووهئ، کاپي دغه دی، کاپي شو، دوه ځله شو. اوس به دغه ځای کې مونږ یو بل ټکی هم ورسره واچوو چې له ځای نه ګاپ جوړ شي. ټکی کومه دی؟ دغه دی، فقط ډاټ دا ووهئ او لږ داسې فاصله ورکئ څو هلته تاسو ته واضح وي. فاصله مې هم ورکړه. دغه ګاپ زه د دې لاندې اچوم. اوس که زه په لاس ورسره اچوم ډېر به سره خوځېږم، نو څه به کوم، دغه ځای ته به راشم او دا به لږ کم کړم. دا تیښته ده، تیښته مې ورته کمه کړه. تاسو ولیدو بالکل صحیح شو افغان غږ. دا خو شو. بره سر کې هم باید مونږ یو څه ورته ولیکو. نو څه به کوو؟ دغه به یو ځل صبر، دا به یو ځل بیا کاپي کړو. کاپي مې کړل، دغه دی، او دغه دوو ته به تله واچوو څو دغه دوه حرکت ونه کړي. تله مې ورته واچوله، دغه ځای بیا ختم کړه. دلته غواړو په انګریزي ورسره ولیکو، افغان افغانس، دا مو ولیکل. اوس به دې ته هم فونټ بدل کو. فونټ چېرته بدلېږي؟ دغه ځای کې فونټ تاسو وینئ. فونټ مې ووهلو، دلته ورته کوم رنګ چې ستاسو خوښ وي دا مې ورته ووهلو، خوښ مې شو. لږ وړوکی کول غواړي، وړوکی مې کړو او دلته مې ولګولو. تاسو وینئ، بلکې دغه هم ښه نه ښکاري. بل فونټ ورته راخلو چې لږ پلن وي. پلن فونټ به کوم یو وي؟ دغه دی، بالکل به انشاءالله چې صحیح وي. تاسې ولیدو چې لږ ردیخو کول غواړي، دغه ځای نه به یې ردیخو کړو. ومو لیدو بالکل صحیح شو. افغان غږ لپاره دغه لوګو
جوړه شوه. اوس د دې بیک ګراوند ختمول غواړئ. بیک ګراوند یې څنګه ختموو؟ دغه هر شی اوس تله کوئ. تله مو کړل، یوازې دغه د انځور چې کوم دی، تاسو چې کوم انځور راخیستی دغې تله خلاصه کوئ، انځور انتخاب کړئ. انځور مو چې انتخاب کړو، لومړی یې سیو کړئ دغه څو سپین دغه کې هم در سره سیو وي او بغیر بیک ګراونډه هم در سره سیو وي. تاسو به څه وکړئ، بیک ګراوند ته به لاړ شئ، بیک ګراوند به دغه ووهئ. چې دغه مو ووهلو دې سره بیک ګراوند ختم شو، بلکې لا د یوې بیک ګراوند نو تاسو به بیا څه وکئ، انځور مو چې انتخاب کړو انځور ته به راشئ، دغه ځای به ووهئ، دغه ځای دا د انسان شکل چې کوم دی دا مو چې ووهلو دغه به خلاص کړئ. چې خلاص مو کړو دغه اوس سپین رنګ دا به ووهئ، سپین رنګ به دلته انتخاب کړئ، یعنې سپین رنګ ختم شو. اما بیخي ډېر ختم شو، که دا موږ تور رنګ ختم کړو صبر غواړو سپین رنګ ختم کړو، دا به ووهئ ټیک نشان، یعنې سپین رنګ ختم شو، کامله معنا سپین رنګ ختم شو. اوس بیا هم سپین رنګ دی، ولې سپین رنګ دی؟ هغه موږ د دغه ځای نه بیک ګراوند ورته راخیستی سپین، یعنې دغه ځای نه تاسو ورته بیک ګراوند بدلولی شئ. اوس چې هر څه پکې کوئ کولی شئ، اما موږ بغیر بیک ګراوند غواړو، بغیر بیک ګراوند دغه دی. اوس به څه وکړو، دغه به حفظ کړو. دغه هم حفظ شو. اوس تاسو ګیلرۍ ته راشئ، دغه بغیر بیک ګراوند وینئ، بیک ګراوند نه لري، او دغه د بیک ګراوند سره افغان غږ لپاره لوګو جوړه شوه. اوس به دا موږ بیا هغې ته بیا ورولېږو، که چېرته خوښه شوه که یې نه شوه خوښه نو نه یې شوه خوښه. دغه موږ څنګه جوړ کړی و، دغه په باره کې لږ معلومات درکوو، یوازې له دغه ځایه درته ښایو. دلته پرې لیکل شوي ول د افغان غږ چې تاسو وینئ، هغه لیکل مو په هماغې ډول تر نه ړنګ کړل، لکه څنګه مو چې اوس له دې لوګو نه ړنګ کړل په پکسارټ کې. وروسته له هغې مو بیا دغه لیکل ور درج کړل او پرې مو لیکل، او غږ مو دغه ټکي مو په هماغې ډول بیا ورته واچول. دغه مو اسانه طریقه ورسره کړې وه. او بس دغه دوه ډوله رنګ مې څنګه ورکړی و، دا به هم انشاءالله په بله ویډیو کې درته وښیو، ځکه چې اوس ډېره اوږده کېږي ویډیو، یقیني اوس به یې درته وښیو په چټکۍ سره. څه به وکئ، دغه ځای چې تاسو انتخاب کړو دا اوس انځور انتخاب شوی دی، تاسو وینئ انځور انتخاب شوی دی، د انځور به اوس موږ په مابین کې کوو څو له حرکت نه ووځي. انځور په مابین کې شو. اوس د انځور ته تاسې رنګ ورکئ، وینئ کلر، بیا دغه کلر ووهئ، دا کلر چې تاسې ووهلو هغه آن کئ، ټول تک سور شو. تاسو به څه وکئ، دوه رنګونه ورته انتخاب کړئ. دوه رنګونه چېرته انتخاب کېږي؟ دغه ځای کې 2 3 4 5 6 هر څومره رنګونه چې تاسو ورته انتخابولی شول دغه دی. تاسو اوس دې کې چې هر یو رنګ ورته وهلو هغه داسې ورکولی شئ، خو ښه نه ښکاري. ښه ولې نه ښکاري؟ ځکه چې خپل رنګ یې ډېر بهتر دی، هغې نه بغیر بل رنګ ورکول ښه نه ښکاري. هم تاسو ته صرف ښایو، په نورو ویډیوګانو کې به د دې په اړه موږ مفصل ویډیو درته جوړه کړو چې دا کله ښه ښکاري او څنګه به دا ښه ښکاري، هغه بیا موږ تاسو سره شیر کړو انشاءالله. اوس دا پرې نه خرابوو، وشوه.